بل چې دا کال تیر شو تلک ځان سره اوسه تکینا او دا سوچو چې په دې کال کې ما نیک اعمال سمرو کو او بد اعمال نه سمرو کو نور کتای نور ازدا الګ بیا فلانی تاریخ باندې پلاران اور ازدا ورپسې تاریخ باندې بیا د محبت اور ازدا بیا د بچو ازدا او بیا د استادان اور ازدا نو دا ټولي په ګډول کې ماران راولي ګرځيو د فلای اور باندې په حیات آباد کې دا کال راتلو باندې بډول کې غول تعالی سفید دیږي او بدی باندې شتل ذل بتاله سفید. Subscribe to the MZ TV. دایات ساده بشریت کی د دې ثبوت نشته چې صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی اسلام صحابه کرامو ته یو بل د نبی کال مبارکي ورکړي وای نوې کال روان دي کمانه سو کوتای کمی زیاده شه ماته موافقه خبره را خو سنت به نه غني نه به لازم غني نه به سنت غني یو جایز طریقه وای غني نور داسل گروه کی عیسایانو په 25 دسمبر باندې د عیسی علی السلام د پیدائش خوشحالي مناوي په 25 دسمبر باندې عیسی علی السلام پیدا شوی دی حالانکه دا خبره غلطه ده قرآن او د حدیث سره سره خو بهر حال ای بدی باندې خپل اختر مناوي خوشحاليان ور باندې کوي دا ټول دا غیر رسومات دي مدرز ډے فادرز ډے ویلنټاین ډے چلډرن ډے او ټیچرز ډے نن وای د موریان ورځ ده الګ بیا فلانی تاریخ باندې پلاران ورځ ده ورپسې تاریخ باندې بیا د محبت ورځ ده بیا د بچو ورځ ده او بیا د استادان ورځ ده نو دا ټولي فضول خبرې دي سیدنا عبد الله بن مسعود فرمایي وایزو ټول رضیات خفقیګم په دې خبره باندې چې کله نور پروزي او زه یو نیک عمل وکم نو زه چې په دې باندې څومره خفقیګم زه په بل څه نه خفقیګم چې یو ورځ بغیر زما د نیک عمل نما باندې تیر شو خپل وخت قیمتي کوي په نیا سال مبارکباد باندې ځنه کیږي چې کال دې مبارک شه او بیا خلک بګه شتایګان یلوزي او دا بالای سار سو د نور دغه سره د خار کې او صدر کې څوک بګه ډول کې ماران راولي ګرځيو د فلای اور باندې په حیات آباد کې دا ټول لکان ولاړی دا غلطي خبرې دي بل حسن بصری رحم الله فرمایي چې اې د آدم اولاده د زندګۍ دا اورزي دا ستا یو مجموعه ده یعنی ته جوړ د اورزو نه و چې کله یو اورز تیر شي نو داس اوګنا چې ستا یو حصہ تیر شو دا کال ځان لقیمتي کا مبارکای پځې پریدا او حضرت علی زو فرمای و استا عمر ستا صحیفی دي ستا د اعمالو استا عمل نامه استا عمر وای کوشش کوا چې دا خپل عمل نامه د نیکو نه ډکا د عمر په خشدونو کې تیر کا او یو شاعر وای غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون گڑی عمر کی ایک اور گٹا دی اے غافلا وای گړای چی تاویږي او داستن اړې راړې وای دا تا دا خبر درکې چې آسمان یعنی آسمان والا ذات الله جل جلاله اغستا د عمر یو بل اسم تیرا کا نو کوشش وکا چې پدې کې خپل اعمال برابر کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د انسان بهترین دین او ایمان او اسلام داده چې دی هغه کارونه پری چې کوم ته فایده نه ورکړي پنوي کال راتلو باندې بډول کې غول تعالی سفید درګي او بدی باندې شتل ذل بتاله سفید درګي او بدی باندې فضل قسمه میسج فارورډ کول بتاله سفید درګي او دا عمل د عیسایانو دی دا د يهوديانو دی او حضور پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د یو قوم پشان ځان جوړ کو به د قیامت کې مغی سره را پاسي نو یاد ساتئ خلاصه د خبرې دا شو چې دا خپل کال کړه تیر شي نو حضور پاک نه دعا نه کړه جنوي سپګمې براوخه دا و اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام یا الله مونږ باندې د آینده دا کوم مهینه چراوخه تا په امن سره په حالت د ایمان سره په اسلام سره او په سکون او آرام سره باندې تیرګي دا دعا مبارک کولا نو دا دعا کول بګار دي بل چې دا کال تیر شو تلک ځان سره اوسه تکینا او دا سوچو چې په دې کال کې ما نیک اعمال سمراو کو او بد اعمال نه سمراو کو نور کتایو مسلمان ته چې لگا نوې کال مبارک شه نو دا دعا دا خبره چې چاته وي خو سنت به نه غړي ځکه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې ته وي
او دا حضور پاک طریقہ نه دا جایز غنا سنت ما غنا او دا سے لازم ما غنا کہ لازم دو اور باندې ګناګار یږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى